أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورة الأحقاب. رب د دې سورت مخکې سورت سره دا ده. مخکې سورت کې امر په اتباع د شریعت، دې سورت کې تصدیق د شریعت ذکر کوي په صدق د نبی او د قرآن. دویم مخکې رد شو په شرک په آیات وحیه او عقلیه باندې. دې سورت کې صریحات کوي په مشرکانو باندې ښکاره خبرې کوي. د دې معبودانو نه قدرت شته دی، نه تصرف شته دی او نه علم شته دی. نو دې صورت کې صریح رد کوي ځکه عوامو کې دا اخرنی صورت دی، خبره ښکاره کوي. دریم هلته صدق د قرآن بیان شو. دې صورت کې اوس تیزي ورکوي د قرآن په دعوت په واقعه د جناتو، د دې دعوت پکار دی. دعوت دې صورت دا د مشرکانو یو شبهه ده چې متوسلین بالصالحین، دوی وایي مونږ د الله سره شریکان نه جوړو بلکې مونږ هغې ته رامدد شوي یو. نو په دې کې خو برکت او منافع شته دی، ځکه هغې خو زمونږ حاجتونه نشي پوره کولی، الله زمونږ حاجتونه پوره کوي. دا صورت په دې خبرو رد کوي چې دا تاسو کوم قربانن الهه جوړ کړي دي د تقرب او توسل لپاره چې الله تم نږدې کوي، دوی خو په سخته کې امداد نشي کولی. خلاصه د صورت دا د صورت کې دوه بابونه دي. اول باب 15 آیت پورې دی، ترغیب دی قرآن ته چې دا حق د حق لپاره الله نازل کړی دی په اول کې، او به وای چې آیات عقلیه هم شته دی په دې خلق د اسمانونو او د ځمکه کې. دریم آیت پورې دا خبره ذکر کوي بې رد د شرک دی په تصرف په طلب د دلیل د مشرکانو، بې زجر او رد دی په شرک په دعا او شرک په علم باندې. وما واتم آیات او 11 آیات کې زجر دی مشرکینو ته چې کوم منکرین دي، منکرینو د قرآن ته زجر دی او اثبات د صدق د رسول کوي بې دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه السلام نه ذکر کوي 12 آیت کې، او بشارت ذکر کوي 13 او 14 آیت. حمیم کی اشاره د حمدونو د الله ته، حمدونه الله لدی. میم کی اشاره د الله ملکیت ته. تنزیل الكتاب نازل ولد دی کتاب چې دی من الله طرف د الله نه دی، العزیز زورور دی او الحکیم حکمتونو والا دی. ما خلقنا السماوات والارض. بس دا اخرنی صورت دی حوامیمو کې، نو اختصار کوي. مخکې آیات وحیه اوس آیات عقلیه دی. ما خلقنا السماوات، موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه او الارض او ځمکه او ما بینهما، چې په مابین د دې کې دي، الا بالحق، مگر لپاره د حق د پیدو دپاره، واجل مسمى او په نیټه مقرره. والذین کفروا سوى الزجر دی. کسان چې کفر یې کړی دی عما انذروا معرضون، دا څه چې ایره ورکېدی شي دوی ته، دوی ته اعراض کوي، اعراض کوونکي دي. دا د کافرو خلکو صفت دی، په څه شي چې ایره ورکولی کېږي د هغې نه اعراض کوي. قل ارایتم سره زجر دی. ولته ورته وی پیغمبر ارایتم ما ته خبر را کوي
ما تدعونا غچ تاسو را مدد شو تو وي من دون الله سوا د الله نارونی ما توخه وي ما ذا خلقوا من الارض دي چې پیدا کړی دي د زمکه نام ام لهم شرک فی السماوات اشتد د پارا برخه پاسمانونو کې ایتونی بی کتاب اندان پی د دلیل نقلی دا ایتونی بی کتاب راوڑی ماتیو کتابا من قبل منام انزلا جنازی کلیشوی مخیر دینام من قبل هذا او اثارتن یا نقل شوی من علم منا د علم د پیغمبرانو نام او اثارا اثر اثرو ولیکیگی نقل تا حدیث تم اثر وی ذکر نقل کیگی عکرم و مجاہد معنی کئی مراد دینا اگر روایت دی کم چې د انبیاء نه را نقل شوی دی او دغه ته احادیث وي ان کنتم صادقین که چیرته یو تاسو رښتینی ومن اضل ممن يدعو دا زجر دی په شرک په دعا او په علم ومن اضل سوق دی ډیر بیلاره ممن دا اچا نه يدعو جرا مدد شوی من دون الله سوا د الله نه من د سچا تعالی یستجیب له چې قبول والے نشي کولای د پارام الى يوم القيامت ترز قیامت پورې وهم عن دعائهم غافلون او دوی چدي منا وهم او غیر چدي عن دعائهم د دې د دعا نه غافلون خبر دي دا آیت نسقت ایده په دې باندې چې आवाज د مشرکانو دعا د مشرکانو د قبرونو ولا بالکل نه و واذا حشر الناس کل چراجم خلق كانوا لهم اعداء شبا عابدان لهم معبودان د بارا اعداء دشمنان وكانوا يبغي بعبادتهم دا غیر عبادت نا کافرین من منکرام واذا تتلى عليهم آیاتنا دا زجر دے په انکار د قران مقصد دا دے د مخیات پشان آیات چره او دغه شان آیات چې مشرک ته بیان کې نستم دستید ته وي ته دروغ واذا تتلى کله چې بیانېږي علیهم په دوی باندې آیاتنا اسمن آیاتنا بینات چې کار دلالت کوي په توحید باندې ښکاري قال الذين ويعكسان چې کو پرې کله دې للحق لما جاءهم د حق بارکه هر کله چې راشه تا هذا سحرنا قاموس علی کی سیر کله راضی همانه د کذب او د باطل اذا سحر دې معنی دروغ دی او باطل خبرې دی مبیر مختارام تا ښکار دروغ ام یقولون آیا دی وی ابتراه نبی قران د ځان نه جوړ کړي دي تازه اعتراض دی قل سره جواب ذکر کړي او تعلیقی جواب دی بل پرس کدا قران ما د ځان نه جوړ کړي یا نورست سورۃ الحاقہ کې براشي کدی نبی الله په ما باندې صدروغ جوړ کړل نو زه به ونی سما نو به تاسو ما شي بچ کوله نه داخله دا نبی به نشي بچ کوله قل تو ورته پیغمبر ان ابتریتو کچره دا قران ته ځان نه جوړ کما او مال ځان نه جوړ کړی فلا تملکونا تاسو وسنه لري لزما د پاره من الله شیئا د الله نه دې قسم بچ کولو هو اعلم بما تفيدون الله عالم دې پازو چې تاسو په کې ورنه نوځایم مرات مشغوله کېدل دي کفا به شهیدا کافی دې الله گواہی کوونکې بیني بما بین سما کی و بینکم بما بین تاسو کی او هو الغفور الرحیم والله بخنه کون کې او رحم کون کې قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم دې آیت کې به تدای د دو شبهو جوابات او زجر دې په انکار د رسول اول اعتراض دا کوي چې تم فرید دروغ جوړه رسان نام زکه دا خبره چې تکي دانوي خبرې دي مخکې چانه دي کلی اول اعتراض ادا کو قلت ورته پیغمبر ما كنت سنم بدعا من الرسل نو را لګل شوی د قسم د رسولانو نام بدعا مصدر ده معنا د مبتدعا معنا نو را لګل شوی د رسولانو د سلینام زمانه مخکې ډیر رسولان را لګل شوی دي بدعا بعد العين دلالت کوي په تجدید نوی والوان لغت کې ار اغتیس توي چې مخکې مثال نه او شریعت کې بدعت اغشي توي چې دلیل سره نه ثابت او دلیل شرعي سره
او شریعت یو سره جوړ کی قولن یو عقیدتن یو کاملن وما ادري وزن پویګم ما يفعل بي تبکیږي بي منا ما سرا ولا بكم او نتاس سلام قابل اعتراض او بل شبهه جواب دے دای داوی چې کله تد الله مقرب رسولي پکار دادا چې ته په غیب باندې پویږي غیب هوته نه پویږي دا نبی جواب وکړ ان اتبعوا دی ویل چې تا کې څه کمال دی چې تو رسول لاغله کمال دراته وخو ان اتبعوا ذتابدارین کوما الا ما يوحى الي مگر چې وحی کې دې شماتا او ما انا وسنم الا نذير مبين مگر ير درکون کې خيار امام قل رايتم ان كان من عند الله وكفرتم به زجر نرسته وس اثبات د صدق د قران کې په شهادت سره قلت ورته پیغمبر رايتم ما خبر را کیا ان كان من عند الله ان كان اصل کی ان اصل کی اس دے ان دے ارخاء العنان د پاره ویل دے ان كان من عند الله کثیر دا قران ای طرف د الله نام وکفرتم به او تاسو کفر کوي په باندې وشهدا تامن کی جمله حالیه ده او حال دا دے چې گواہی ور کړی دا گواہی ور کوي شاهدون گواہی کون کے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل نام من بنی اسرائیل اغا شاهد من بنی اسرائیل سوک دے اغا عین موسی علیہ السلام دے یو قول اللہ دے علی مثله مثل ذکر ویلی اغا سر تورات دے تورات چی دے دا قرآن مثل دے پتسکی منافع النزول من اللہ اراد اللہ طرف نازل شے دویم دا مماثلت دے دیتا مماثلت ویم واستكبرتم فآمن منا على مثله پشاند دی علی فآمن اغا پی ایمان راوڑے دے واستكبرتم او تاسو تکبر کویم دلتے جزا حذف دا کل چی دارنگی او تاسو استکبار کوئی فقط ظلمتم نو تاسو ډیر ظلم کوئی کنه چې الله طرف نه کتاب راغلی او تاسو نه مانه ان الله یقینا الله چې لا يهدي القوم الظالمين هدایت کوي قوم ظالمانو تام وقال الذين كفروا للذين امنوا تازه جر تکذیب په بل طریقه ده منکرینو د قران بل طریقې اختیار کړم او دا اصل کې د استکبار سره متعلق دی کفر کله دی دوی د استکبار د وجنا ځان د صحابو نه لوی غني مستكبرین دي وقال الذين ويل باغستانو كفروا چې کفر کله دی للذین غسان تامنو چې د ایمان راوړې د مؤمنانو مبارک ویل سویل لو کان خیرن کدا قران خ کتاب ما سبقونا الیه وړاندېواله بنوي کله دي صحابه الیه من د تصدیق تا منا کدا قران خ کتاب اول بمنګ منلې خدا خ کتاب نه ده زګه دا صحابه قمقلانی د ایمانی ما سبقونا دای په دې مقام کې د صحابه تحقیر کوي بے عزتی گیا زګه صحابه په قران مسکینانو دی متکبرونو دی ویل دا صحابه قمقل خلق دی دی په خیر او په شر باندې نه پويږي من پدې کې یو خیر یو خپېګو قرطبی د ماوردی نقل کړي دا معارضه واپس پدې باندې به راځي ځکه هر مخالف په بل تویل شي کستا خبره حق وي نو ما بداغي خلاف نه کوله که تکذیب د رسول خوي نو تاسو بس موږ نه پاغي باندې مخکواله نه کلم تا خو التملی کیږي دا څه دلیل خو نه ده ابن کثیر لیکلی دي دا دښمنانو د صحابه طریقه دا چې هغه به صحابه باندې رد کوم کدا کار خوي نو دوی به سبقیت نه کلم ابن کثیر بدل طریقې لري او اما اهل السنه هر چې اهل سنت دي د صحابه متبع دي هغه دا ویا كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه هر قول فعل چې د صحابونو ثابت نه دی بدعت دی ذکر له لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه کچیرتا دا خکار وې دا کم چې بدعت دی نو صحابو بکله وې کنه هغه ته سبقیت کله وې چې هغه ته سبقیت نه کوي نو دا پته لګي صحیح کار نه دی ذکر ثواب کار خو چین صحابو ته مخکواله کله سلف وو ته کله وې
نو هغه خیر د سبقیت کو کنه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا او کله چې د اهتدوا معنا پوین لري به معنا په دې کتاب باندې پس یقولون انه خامخادی وی هذا افکم قدیم دا دروغ دي ساړه دې دلان قرطبی لیکلي دي الناس اعداء لما جهل خلق چې دار هغه دشمنان دي چې پنه پیږي ومن قبله کتاب موسی مخکې د موسی علی السلام دلیل نقلی ذکر کا اوس د تورات دلیل نقلی ذکر کړي د صدق د قران د پاره ومن قبله يوم خلد القرآن كتاب موسى كتاب موسى عليه السلام وإمام ورحمتنا امام دے اقتداء پسکیگی اور رحمت دے وهذا كتاب نودا قرآن چی دے دسی کتاب دے مصدق تصدیق دے ان کے دے مخکنی کتاب لستانا عربی دا جبد عربی والا کتاب دے لیون درام دید پارا چیرور کی دا قرآن الذین ظلموا آگسان تا ظلمے کلے دے و بشرا للمحسنین وزدر دے لپارا دنیکی کون کو ان الذین قالوا ربنا اللہ داوسو دا بشرا تفصیل دے و بشرا للمحسنین ان الذین یقرنا آگسان قالوا چاگی ویلی دی ربنا اللہ زمان رب اللہ دے ثم استقاموا بیکلک دی پدی عقیدہ باندی پسو دا قرآن بانی فلا خوف علیہم نبوی رب دیبانی ولا هم یحزنون نبدی غمتنیم اولئک اصحاب الجنت داخل خاندان دا جنت دی خالدین فیها ہمیشہ وی پائے گے جزاء بما كانوا يعملون بدور کی دیشی پسو دا عملنو چدی کولهم ووصینا الانسان بوالدیه احسانا دیجے نرست دویم باب شروع کی گی د صورت اخر پورې دی کې د انسانانو دوه اقسام ذکر کړي یو محسن والدینو سره او د الله د پر نیکی کوي د غیر پر بشارت او بل نه فرمان د والدینو مکذب د الله د غیر پر تخفیف دی بیا اخر کې تخفیف دنیوي ذکر کوي په ذکر د واقع د عادینو او اخر به جوابي د شبهه د مشرکانو چاري حزم مدد چي کوله زګه به موږ وسیلی نسو په دلیل نقلی د جناتو د پاره ذکر کوي د تشریع له دعوت د پاره او پای کې صدق د رسول او د اثبات د قیامت ذکر کوي اختتام د صورت به په تشریع د رسول صبر کوي او منکرینو باندې به عذاب راځي د دې آیت رب مخکې سره ده مخکې دوه قسمه انسانان بیان کړل د نبی بارکی د قران بارکی د الله بارکی څوک تصدیق کوي او څوک تکذیب کوي وسو انسانان د شری د الله مبارکي د والدین مبارکي نو دو قسم خلق دي نږدې تربيت کوونکې د انسان څوک دي هغه مور او پلار څوک خبره مني او څوک نه مني آیت کې به تسلی رسول تا څوک دی خبره مني او خیر دی او څوک به نه مني انسانان د شری څوک د مور او پلار خبره مني څوک نه مني ووصينا الانسان من کو حکم ورکړی انسان ته بوالديه په والد مور او پلار کې احسان منا د نیکی کول او مور او پلار سره نیکی کول ولذا حملته امه پرتکله دی بچی لره مور ددا قرآن په تکلیف سره او وضعته او سی کولم دی قرآن منا په تکلیف سره وحمله منا مدت حمله مدد حمل د بچی په ګډه د مور باندې او فصاله او جداواله منا ومدت فصاله وفصاله جداواله د دې بچی د 30 شهر د بدر میاشتو کې کیږي 30 شهر د ابن عباس روایت ابن کثیر او نور مفسرین راوړل چې دا 10 میاشتې په طریقه د تقسیم باندې ځکه یو ځای ذکر لو حمل چې دا نه میاشتې او رضاعت به یو میاشتې نو دیر بشي او کله چې حمل د شپږو میاشتو شي د شپږو میاشتو کې بچي پیدا کیږي نو رضاعت دی پوره به 2 کالي نو څلور میاشتې شوي على هذا القياس نو مجموعه دیر میاشتې قرطبی دا ثابت کړی دا چې دا حمل کلا شپږ میاشتې کیږي د عثمان رضی الله عنه واقع ذکر کړی دا چې د یوې سرانه واده وشو شپږ میاشتې بعد بچي وشو هغه اراده وکړه چې دا رجم کی حد قائم کی حد زنا علی رضی الله عنه منک او دا آیت په دلیل کې پیش کړ چې د حمل موده شپږ میاشتې کېدل شي
حتی منا استمرت حیاته اوږد شي د دې بچي دا ژوند حتی تر دې پورې دا بلغ شده کله چې ورسیږي ځوانۍ ته او بلغ ورسیږي 40 سنه 30 کلو تام 30 کلو کې د انسان عقل پوره شي مفسرین لیکي دا خو خوش قسمتی د انسان چې 30 کلو ته ورسیږي او په دې حالت کې الله ته توبه وباسي او الله تعالی وګرځي عبادت شروع کړي د الله قال ربي دغه وخت کې داوی رب اوسعني ما د توفیق را کې ان اشکر نعمتک شکر واسم استاد نعمتونو التي انعمت علی چې تا کړي فما وعلى والدي وزما په پلار مور پلار باندې وان اعمل صالحا من توفیق را کې ما تا چې عمل وکم نیک ترضا هو چې ته قبله واصلح لي او صلاحیت را کې ما تا فی ذریتی زما د اولادې مبارکې نه توبت الیک یقینا ز توبه واسم تا تام وانني من المسلمين ويقينا زيم مسلمانانو نام اولئک نتقبل دا بشارت دے دی قسم خلق تا اولئک الذين دعا کسان دی يتقبل الله اولئک الذين لا دعا کسان دی نتقبل عنهم من قبل ودوینا احسن ما عملوا غیستعمل نشدی کلی ونتجاوز عن سیئاتهم وتیر دل کو د دې ګناونو نام فی اصحاب الجنه من کائنین ای بدای په خواندانو د جنت کې وعده صدق دا وعده درشته دا الذي كانوا يعدون چې سره وعده کې دي شي والذي قال لوالديه دا دویم قسم انسان ذکر کوي د مور او پلار نه فرمان خاص کر په مسله د باس بعد الموت معنا دا چې لوی کافر دی مور او پلار مسلمانان دي داغي مور او پلار خبرم نه مني د الله خبرم نه مني په اسلامي عقیده کې د مور او پلار مخالف دي ځکه قران اعلی مرتبه ذکر کوي لوی کافر دی اس فاسق نه فرمان نه دی والذي اواغك قال لوالديه چې ویل دي مور او پلار ته اوفل لكما افسوس د تاسو په حال باندې اتعدانني اي تاسو ما يروي ان اخرج چې زبر او زما د قبرنا من رايستل کېږم مزه د قبرنا دا خبره غلطه ده ویلې وقد خلت او بتاخير سره تیر شوی دی القرون پیړی من قبل زمانه مخکې دا جاهلان یو دلیل دی تاسو یو دوباره ژوند شته نو ډیر قومونه ډیر پیړی زمانه مخکې تیر شوی دی اوس پورې څوک نه دی راځوندي شوی دا تاسو وسه لګي وي چې دوباره ژوند شته وهما يستغيثان الله او دې دوه مور او پلار يستغيثان الله پریاد کو الله تا چې الله دل توفیق د ایمان ورکړي ویلک امن تباشی ایمان راوړي نو وعد الله یقینا وعد الله چې پاس بعد الموت ده حق دا حق ده فیقول بس دو ویلی ما هذا ندی دا الا اساطیر الاولین مگر قصیده د پخوانو خلقهم اولئک الذین حق علیهم القول دس خلقو د پاره اوس تخویب ذکر کیا دلته اولئک راوړه دلیل دی چې دلته او التم یو تن ده مراد لکه بعض مفسرین لیکلي دي چې آیت عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه مبارک دی امام بیقاعی په باندې سخرت کړي چې دا خو عام آیاتونه دي اولئک الذین دعا کسان دي حق علیهم القول ثابت تشوی په باندې فیصله د عذاب او فی امم من يدخلون فی امم داخلي کې با په دې امتونو کې قد خلت تیر شوی دي من قبلهم د دینه مخکې من الجن د پیراون اولین سي د انسانانو نام راغیم جهنم ته تللی دي انهم كانوا خاسرين يقينا دي تاوانه ولكل درجات دایت د دوه فریقونو سره ولګاو ولكل لپاره د اړیو د دوه ډولو درجات درجې دي مما عملو د وجه داغنا چې دې کوم عملونه کړی دي وليوفيهم خامخ پر بور کې الله دوی ته اعمالهم من جزاء د دې عملونه وهم لا يظلمون پدې به ظلمون شي ويوم يعرض الذين كفروا دام تخویب اخروی دی او سبب ذکر کئی د طیبات او د محروم کېدلو نه آخرت طیبات چې نو انسان ذلیل سپکی ولکل درجات ويوم يعرض الذين فارج پیش بشا کسان کفرو چې کفر کړي علی النار پور باندې ناول بدی دی ویل شي اذهبتم من اول دي تاسو طیباتکم خپل مزی په حیاتکم خپل ژوند دنیا کې
طیبات سمانا مزیدار خوراکونه اسکاک او فرشونه دغه رنګي طیبات ولیکي کې ځواني قوتونو تام او مزو باندې دنیا خرج کولم او آخرت لپاره اس محنت نه کولم د دې مجموعه طیبات وي چې دا هو تاسو دلته وی الله طیبات هو تاسو په دنیا کې پناه کړی دي او دې ته استمتاع وي معنا دنیا کې مې پیدا پیغستې دي او آخرت لپاره هم څه دي خرج کړي سوال لازم دي نه معلومیږي چې استمتاع طیبات او خیسته خوراکونه استعمال اول چې دا ناروا دي جواب دا دی نه دلته هغه استمتاع نه مراد چې هغه انهماکي معنا یو سړی کې انهماکو کې معنا عادت تی جوړ کی نو به حلال حرام ته نه ګوري صرف ځان له پیدا کيام ګډوډ خوراک کيام بل ذهاب او استمتاع دي ته وي چې آخرت کار په پری دی آخرت دوباره تیارې نه ونه کې د الله شکریا په دې باندې ادا نه کی او صحابه با د سیاستونو نه استدلال کو ځان د پاره د ډېری تقوا د وجنه لکه عمر رضی الله عنه بویلې زبا خط طیبات خرما او خیسه جامع بواغوندم زکه باچاو کنه او زه په خپل دا طیبات او د آخرت د پاره پرېدم ولی اسنه چې سبارت الله ونه وي چې ذهبتم طیباتکم نو دا د هغه خوف او تقوا او زکات خو د کافرانو باره کې دی هغه په ځان باندې پیټ کيام دې د وجنه اذهبتم طیباتکم وړي تاسو خپل مزي په حیاتکم الدنیا په جون تاسو دنیا کې واستمتعتم بها او تاسو پیدي اغستی دی بها پاغي سره فاليوم تجزون به بدر کې دې چې تاسو عذاب الهون د عذاب سپک بما كنتم تستكبرون بسبب چې تاسو استکبار پر عقیدت او فی الارض پسمکه کې بغیر الحق نه حقا وبما كنتم تفسقون بسبب چې تاسو فسق په اعمال کوم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه دا دلیل نقلی پیش کړي تسلی د نبی سلام د پاره دلته دا موصین الانسان سره متعلق د آیات او د تخویب دنیوي مثال ذکر کړي مشرکین مکذبین او عبرت د پاره او په دې کې د عادین د پاره د عادین او تخصیص یې کړی دلته ځکه یو خدای بدني طاقتونه ډیر زیاتو غټ غټ خلکو باچایم پراخوام سرکشیم پکې ډیروام پخی آبادیم ډېرې کلې وې ردی باوجود هغه د عذاب د الله نه بچ نشو نو مشرکین د مکی ته وایي چې تاسو به څنګه بچ شئ واذكر اخا عاد منا واذكر لهما یاد کدوې تا اخا عاد منا ورور د عادین منا واقعه د هود علیه السلام اذ انذر قومه کله چې رو خپل قوم تابل احقاف په احقاف مقام کې احقاف جمع د حقف ده د شګو ډېر کې ته ویل کېږي لوی غرونه داغې نه جوړ شوی وسرین لیکلي دي دا د عمان او د دوبۍ وغیرہ علاقې دي هغه د شګو ډېر کې وسمال تشته لوی کندې دي او لوی ډېر کې دي دغه ځکه آباد چې د شګو ډېر کې وي او به پیسلې راشي نو دوی باندې الله ناشنا سلې راوسته و وقد خلت النذر په تحقیق سرایه تیر شوی معنا مخ کې النذر ير ورکون کې من بین یدیه د تنمخ کې او من خلفه او رسد زنا سیو ته ویلی والله تعبدوا الا الله بندګي مکور مگر دی والله کوي انی اخاف علیکم یقینا زیریکم بتاسو عذاب یوم عظیم د عذاب دروازې لوینا قالوا اجئتنا نرد اصل کې په مشرکین باندې چې په خپل اله او کلک شوی قالوا دی ویلی اجئتنا یتام تراتک کله لتلفکنا دې لپاره چې تمنګواړې لتافکنا تمنګواړې عن الہتنا منع عن عبادت الہتنا د عبادت زموږ د خدایانو نه فاتنا پس تمنګ تراوړه بما تعیدنا عذاب ته من غیر ان كنت من الصادقین کچره ته دې رښتینو نام کرشتو نه عذاب راول قال انما العلم عند الله دو تویل یقینا علم د عذاب دراتو عند الله د الله سره ده او بلغکم رسول تاسو ما غ پیغامنا ورسلت به چې پر علی گله شوی ما
ولكني اراكم لیکن زینم تاسو قوما تجهلون قوم چې د جهل خبره کوي. فلما راوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. داو ذکر کوي نزول عذاب لګه مده پس په عذاب راغې طيبانه ول ډېر سوکړه وقحت باران نه کېده سوکړه پر راغلی و باران نه کېدل ناسا په یوري سولې دل دوی ډېر خوشاله شو چې باران به وشي. فلما راوه ور کله چې دی ولید د عذاب عارضا منا په شکل دی وی پلن ورېزه په شکل د ورېزه عذاب ولید چې درنه ورېز دا حاصل کې طوفانو خدای تورس کار شولا مستقبل اودیتهم منا چې مخامخ را روانه و د دې میدانونو ته. قالوا دی ویلی هذا عارض دا خپل نورېز دا ممطرنا منا په موږ باران وکي ممطرنا منا په موږ باران وکي. هود علی السلام دی ویلی یرستا خبره غلطه شو تا ویل عذاب ناراضي په موږ عذاب ناراضي اوس برابر باران وشي کې خیر. حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها وی چې کله به سه طوفان راغی نو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان او کله مخکې تو کله بشاتت کله کور تلان کله بهر وته. مونږ ویل دا ولی نبی صلی الله علیه وسلم ویل زنه پویګما چیرته دا نه چې راسینه چې دا سلی د عذابي د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې هو عذاب نه راته خو دې عام خوف وای بل هو مستعجلتم بلکې دا شی دې نبی او ته ویل چې تاسو په تلوار سره غوښتم معنا بل هو مستعجلتم بي تاسو تلوار سره غوښته عذاب دا راغی. ريح فيها عذاب اليم دا سری او پرې کې عذاب دې درناک بس دی اورس ته دې راوته چې په من باندې باران وشي بس دې اورس نه په دې باندې عذاب راغی. تدمر كل شيء معنا علا کول به علا کیبا كل شيء منار یو شی هر شی هلاکو بامر عذاب پراغه ترت الحق کی براشی په امر رب په حکم در رب دا غیبانی پاس به دی شو لا یرا نخکاری دو الا مساکنهم مگر دی کورونا کذالک هم قرنگی نجدل قوم المجرمین منگا بدور کو قوم مجرمان تا کایند کې څوک شکار کیا نو عذاب پر علی. ولقد مكناهم فيما ان مكناهم فيما ان مكناكم فيه. اوس دی کې اصل کې دا خطاب د مشرکین د مکه ته مجرمان موجود او اسباب د عذاب ذکر کړي سره د دینه چاغي کی ولوی طاقتونه وام آبادین ډېرې آبادینو کې ډېر تکړه قوي و بل دی او خیرب کې ډېر زیات او پدوي کې. ولقد مكناهم بتاخي سره موږ سه ور کړو دی عادینو تام فيما ان مكناكم و دومره چیزونو کې ان مكناكم معنا چې نه درکړې موږ تاسو ته پی پای کې وجالنا او ور کړو موږ له ما غوي تاسو مان غوګنا او ابصار نو سترګي وافد تنزلنا معنا او خیر ډیره د دنیا په کارونو کې. وما اغنى عنهم بشن كداغينا سمهم داغي غوګنو ولا ابصارهم ونسترګو نتسترګو شی بشلو ولا افدتهم نسلونو من شيء معنا اذ الله العذابنا اذ كانوا يجحدون منازك جدي انکار کو بیات الله اذ الله پیتن وحاق بهم وراغير کدو یا ما كانوا بيستعذون عذاب جدي پس ټوکی کوله. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى دي تو تعميم بعد التخصيص واقعات عادننا علاوه نورم ډیر خلق الله تبا کړي. ولقد اهلكنا بتحقيق سره من هلاك دي ما حولكم ما حولكم لمكينه چار چافر علاقو کې من القرى ذکرنا وصرفنا الايات قسم بیان کړي دی هغه آیاتنا لعلهم يرجعون دل پر چا غیر او پراوږي شرک نام واپس الله تعالی. ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها. اوس په دې ټول باندې یو مقصدی خبره مرتب کړي تفریدا پاس رزق ذکر کیا او دارت دے پاک مشرکانو چې سورۃ زمر کې ویلو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ دې معبودانو څخه بندگی کوو چې موږ یې الله ته نږدې کړي.
فلولا نصرهم الذين پسولی مدد نکو د دې سره هغه کسانو مانه د دې تباشو خلکو سره کسانو مدد ولې نکو اتخذوا چې دین ولیو من دون الله سوا الله قربانا الها د نږدېکت لپاره معبودان نیولی ولی څه مدد ونکو بل ضلوا بلکې ورکشو عنهم د دینا وذالک افکهم او دا الها جوړول افکهم معنا د دې دروغ دی او ما کانوا یفترون واقصي چې د ځان نه جوړ کړی دي واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران اوس دلیل نقلی ذکر کوي د جناتنا د صدق د رسول او د قران د پاره او دې کی طریقه د دعوت هم خي مخکې سره رب تعالی چې الله تعالی له څنګه په بشر کې رسولان لېګلې دي او لېګلیو دغه شان جناتو کې داعیان جوړ کړي دي چې خلق الله باندې به حجت قائم نکي و اذ صرفنا کله چې موږ راواړو الیک تا نفر من الجن وړل د پیرانو نام وسرین کې سورۃ الجن کې د سورۃ الجن واقعا جدا ده او دا جدا ده او بعض دوه په یو حساب کړي ده پای په سفر باندې نبی سلام تعالی او بطن نخل کې قران لستا او جنات رال قران واورید او دوی شور کو وای شور مکه وای چپ شي دا واورو دویم دا چې دا مستقل دعوت د جنات ته نبی سلام او ته دعوت ورکوا ځکه نبی سلام مستقل دعوتونه کې جنات استمعون القران معنا وږي خد قران ته وکسانو یا نه کسان فلما حضروا ورکل چې خران نږدې شو نو قالوا ویلي قل ما بین کی ویلي یو بلتا انسیتو چپ شي فلما قضیا ارکل چې پوره شو داخل استل والله الى قومهم منذرين واپس خپل قوم ته ير ورکون کې اراده وکړه چې ورکو خپل قوم ته لاړ خپل قوم ته انذار ورکړه چې لکه ایمان راوړی قالوا يا قومنا انا سمعنا ناول ذکر کوي دعوت الى القران دا جنات خپل قوم ته د قران دعوت ذکر کړ به ذکر کوي دعوت الى الرسول خیسه ترتیب سره دعوت کړي د پیران قالوا يريد جنات د خپل قوم ته یا قومنا یا زمن قوما ان سمعنا يقل من اوریدل د کتابا یو کتابا انزل من بعد موسی نازل شوی رسول موسی علیه السلام نام دای ولی ویل کې د شجری عیسی علیه السلام نه خبر نه و باقی د موسی علیه السلام امتینو تورات اوریدل و دویم دا د انجیل اصل انجیل چې کوم دی د انجیل اصل مقصد موجود په تورات کې ځکه هغه ته امام ویل انزل من بعد موسی نازل شوی رسول موسی علیه السلام نام مصدقا تصدیق کوونکی دی ما بین یدیه لاس مخکې دی نه دی يهدي الى الحق هدایت کوي حق عقیده ته و الى صراط مستقیم اولاد برابر تام یا قوم اجیبوا داعی الله دا دعوت دی اتباع رسول ته دی جنات ویلې ایز من قوم اجیبوا داعی الله اجابت کوي د الله د داعی و امنو به او ایمان پر راوړل یغفر لكم بخنبو کی تاسو ته من ذنوبکم من جميع ذنوبکم ټول ګناونو ويجركم پنای بدر کی تاسو ته من عذاب الیم د عذاب درناک نام ومن لا یجب داعی الله دعوت سو کی اجابت کی سو کی نه کوي ومن لا یجب سو چې قول والا نه کوي داعی الله منا داعی الله فليس بمعجز نه دا بچ کیدون کې د الله نه په لور دې پزماګه کې وليس له نشدد پانا من دوني سوا د الله نه اولیاء من نور مددګاران اولیاء تو حمزی مضمون یو ذکر دي دا صرف دی آیت خصوصیت ده اولئک الله اذا کسان فی ضلال مبین دادی په گمراه ښکار کې اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات ظاهر دا چلام د جنات په دعوت کې داخل دی آیات بعض مفسرین لیکي د آیت کې سجر منکرین او قیامت او تفسیر د ضلال مبین کوي اولم يروا عینین را خلق منا سوچ نه کوي ان الله الذي يخلق الله ذات خلق السماوات پیدا کړی اسمانونه او الارض او زمکا ولم يعي بخلقهن او نه دې ستړي شوی د دې په پیدایش باندې الله د رزق او اسمانونو په پیدایش باندې دې ستړي شوی بقادر اندغ الله واس قادر دی علی ایحیی الموتى پرې چې ژوند کی مړی بلا ولنا
بلا ذکر ویل شي اولم يروا كنا فدام اې اخر کې ني بلا ولي نه انه على كل شيء قدير يقين الله پر شبانه د قدرت والا دی ويوم يعرض الذين كفروا د اثبات د قیامت نرسته هیبت شان د اخرت بیانې او اسباب د عذاب ته کی اشاره کوي اسباب د عذاب ته او کې دې شدام د جنات دعوت دلان دي ويوم يعرض الذين فارجوا پیش بکړې شي هغه کسان کفرو جو کو پرې کله علی النار پور باندې نو عبارت دی یقال لهم دی تبویل شي علی هذا بالحق اذا عذاب حق نه دی قالو دی وی بلا ولنا وربنا زمون دی قسم په خپل رب قال الله ورته فذوقوا العذاب وسوسك عذاب بما كنتم تكفرون بس ودی چې تاسو کفر کوام فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ار کله چې انکار د ټولي منکرینو ذکر کو نو اخر کې تسلی ورکړي نبی سلام ته په دوه چیزونو باندې صبر او عدم استعجال دا دوی چې سرت بدوي نو دی باندې صبر کوا پس بیر صبر کوا کما صبر لکه څنګه چې صبر کړي دی اولو العزم هغه خاوندانو د پوخ کار کوونکو در من رسول د رسولانو نام مینی بیانې دي بعض وی تبعیض د پاره د 15 انبیا هغه اولو العزم اصح والقول ټول انبیا اولو العزم ولا تستعجل لهم او تلوار سره من تلوار مکو لهم د دوی لره په عذاب غختلو کې کانهم یوم يرونها کانک ظن مقدر ده کانهم ګمان به وکي دوی یوم يرون ما کله چې ویني دوی ما يعدون عذاب دې سره وعده کې دي شلم یلبثو په خبره چې دوی نو ایثار شوی الا ساعه من نهار مگر یو ساعت دور زینام من استعجال بالعذاب مکوا چې کله عذاب راغی نو دې خپل وای چې دا عذاب دی او دا عذاب ډېر سر راغی کانهم کې اصل کې داخل له په لم یلبثو یوم يرون معنا کله چې عذاب ویني نو ګمان به وکي چې دای نو ایثار شوی الا ساعه من نهار مگر یو ساعت دور زینام فلا انا علیک بلاغ پتا باندې رسول یا صبر کوا او دا رسول کوا او هذا بلاغ دا رسول دی فهل يهلكوا معنا نه هلاکی کی د الله په عذاب باندې الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان به هلاکی کی